د فلم په آغاز کې یو نقاپوش چینی د استبل نه د اس پټولو کوشش کوي چې همدغه وخت روبین نوم یو هلک دا ګیره کوي او په خندا کې ورته ووایي چې میډم دلته څه کوې او نوم دې څه دی. جینۍ خپل نقاب لرې کړي او ورته ووایي چې زما نوم میرین دی. خو چې روبین دا سینګ وویني نو د ده ډېره زیاته خوښه شي او د مزې خبره دا وي چې د میرین هم دی خوښ شي. په مزه مزه دا دواړه یو ځای اوسېدل شروع کړي او ډېر پرسکونه ژوند تېروي. خو یوه ورځ د چرچ نه یو خط راشي چې په هغې کې روبین ته د جنګ د تلو دپاره حکم شوی وي. روبین یو ډېر بهترین تیرانداز وي نو د دې د وجې دې جنګ له تلو دپاره تیار شي. خو په تلو کې میرین سره دا واده وکړي چې زه به یو ورځ ضرور راځم او ته به زما انتظار کوې. د جنګ په دوران کې په ده باندې حمله وشي او د ده ملګري دې بچ کړي. روبین تر 2 کالو پورې جنګېږي او په آخره کې د دښمنانو کې فتح کړي. د فتح نه پس دې ګوري چې د ده کمانډر قیدیان قتل کوي. خو چې کله د یو کم عمري هلک د قتل کېدو نمبر راشي نو د هلک پلار د دې مینتزاري شروع کړي چې زما زوی مه وژنئ او زه تاسو ته ټول رښتیا حل وایم. خو کمانډر نه مني. روبین دا ظلم برداشت نه کړی شي او په کمانډر باندې حمله وکړي. خو تر هغې پورې د هلک قتل کړی شوی وي. روبین ګیر کړی شي او دی په یو غشي باندې هم ولګي او زخمی شي. کهاني 2 کاله مخکې لاړه شي. خو چې روبین څه وخت خپل کور ته راشي نو څه ګوري چې د ده کور نه کنډر جوړ شوی وي. دی میري پسې ګرځي ځکه چې ده ته خپله واده یادوي. خو ده ته دلته دا پته ولګي چې شریف د ده د مرګ د دروغو خبر خور کړو او د ده کور یې هم خالي کړو او میرین یې د دې ځای نه اوښکې وه. هغه اوس د ښار نه بهر د کویلې په کان کې اوسېږي. روبین زر هم هغه ځای ته ځان ورسوي او د لرې نه میرین وویني. خو دغه وخت کې دا یو بل سړي سره روان وي او په خندا کې ورسره خبرې کوي. روبین ته داسې ولګي چې کیدای شي میرین زما د مرګ خبر منلی او دی اوس بل واده کړی. نو روبین میرین سره د ملاوېدو نه بغیر د دې ځای نه روان شي. خو ناګهانه یو سړی دې راایسار کړي او دا هم هغه سړی وي د چا د زوی دپاره چې روبین په خپل کمانډر حمله کړې وه. دې روبین ته ووایي چې دلته مالدار خلک نور هم مالداره کېږي او غریبانان نور هم خوارېږي. د ښار شریف د جنګ په نوم باندې ټیکس نور هم زیات کړي. خو د میرین خاوند د دې خلاف احتجاج وکړي خو شریف د دې اړو څه پروا ونه کړي. په دغه دوران کې میرین ته دا پته ولګي چې روبین ژوندی دی. د دې اورېدو سره میرین خوشحاله هم شي او خفه هم. د روبین دا نوی ملګری ده ته ووایي چې تا له نه دي پکار چې ته خپل زوړ ژوند ته واپس لاړ شي بلکې تا له پکار دي چې د ښار د خلکو مدد وکړي او دې روبین له د تیراندازۍ نور هم سخت ټریننګ ورکړي. د دې نه پس دې دواړه د سرکاري خزانې د لوټ کولو منصوبه جوړه کړي. روبین نقاب واچي او خزانه لوټ کول شروع کړي او په غریبانو کې ویشي او روبین د شریف د اعتماد ګټلو لپاره په خپله هم ډېر ټیکس ورکوي د دې لپاره چې په ده باندې څه شک رانشي. خلک دغه نقاپوش هیرو له رابن هوډ نوم ورکړي او شریف د هغه غل د نیولو لپاره ډېر زیات بېچینه وي. څه وخت پس روبین او د ده ملګری د چرچ د سربراه د سازش پته ولګوي. د چرچ سربراه دا غواړي چې د انګلینډ بادشاه مړ کړي او په حکومت باندې په خپله قبضه وکړي. د شپې د شریف سپیان غریبانان خلک لوټ کوي چې ناګهانه روبین او د هغه ملګری دغه ځای ته راورسي او میرین بچ کړي. چې کله میرین د روبین نقاب لرې کړي نو ډېره زیاته حیرانه شي. په آخر کې روبین ټول خلک رایوځای کړي او د شریف حقیقت ورته ښکاره کړي چې په هغې کې روبین او د هغه ملګری شریف مړ کړي. د میرین خاوند کوم چې په خپله د اقتدار لالچي وي د چرچ د سربراہ په مدد سره نوی شریف جوړ شي او د روبین خلاف اشتهار وباسي. روبین دا هر څه د لرې نه ګوري او د یو غشي په ګزار سره دوی له دا پیغام ورکړي چې زه اوس هم دلته موجود یم او د ظلم خلاف به جنګېږم او همدې سره دا کهاني دلته ختمه شي. لایک اینډ سبسکرایب.